رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل لا اله الا الله ان للموت لسکرات. رسول الله صلی الله علیه وسلم د توحید کلمه په دې موقع باندې د دې وروستنۍ خبرې د تعظیم او د هیبت او د غبرهټ په خاطر باندې ویله چې یقینا د مرګ دپاره سکرات دي. مرګ سختۍ لري، دا مشقتونه لري، دا تکلیفونه لري. مرګ یو درون او ناشنا حقیقت دی چې دا د انسان د ژوند په آخرنو شیبو کې د انسان سره ملاویږي او د دې د خوند به هر انسان څکي. دا په هر ذی روح باندې الله رب العالمین لیکلی دی. زمونږ او ستاسې زندګي زما ورونه دنیا کې ډېره زیاته مختصره ده. په دنیا کې ختمېدونکې زندګي لرو، دلته د بقا دپاره او د ټول عمر دپاره نه وي. او زمونږ دا ژوند، زمونږ دا ځواني، زمونږ دا استعدادونه، اهلیتونه، زمونږ مالدارۍ او زمونږ مشرۍ، دا هر څه زمونږ نه ځي، دا هر څه زمونږ نه پاتې کېږي. الله سبحانه وتعالی فرمایي وایي نه ده دا ژوند دنیوي چې انسان د دنیا په دې ژوند کې پروت دی الا لهون، مګر دا یو مشغله ده ولعبون او لوبې دي. ډېر زر دا ځایله کېږي او ډېر زر ختمېږي او د ماشومانو دا مشغله او د هغې دا لوبې کوم حقیقت نه لري، فقط ځان یې پرې مصروف کړی. دغه شان موږ د دنیا د ژوند د ځوانۍ د مالونو د غفلتونو ډېر زیات مشغول کړي، خو دا هېڅ حقیقت نه لري. مرګ یقیني دی او د الله رب العالمین مخې ته ودرېدل. د الله عز وجل فرمایي وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، یقینا کور رستنې دا هغه همیشه زندګي ده او دا د همیشوالي ځای دی. انسان باندې چې مرګ راشي او ده ته الله رب العالمین وروسته کوم ژوند ورکړي، به د ده ژوند اوس شروع شو. د ده حقیقي سترګې اوس ګلاوې شولې، هغې اوس کار شروع کړ. الله وایي لو کانو یعلمون، کاش چې دا خلک پوهېدلې په دې حقیقت باندې او دوی د دغې اخرني کور غم کړی وی او د دې درد او احساس یې د ځان سره اخیستی وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلی دي وایي وعد نفسک فی اهل القبور، ځان په دنیا کې د قبرونو وهلونه وګڼه، د هغې نه ځان وشمېره، ګویا کې ته قبر کې پروت یې، یعنې ستا قبر ته تلل داسې یقیني دي لکه څرنګه چې اوس دغه مړي به دې قبرونو کې پراته دي. څرنګه چې هغوی ژوندي وو، د هغوی ځواني وه، د هغوی استعدادونه وو، د هغې اهلیتونه وو، د هغې ښځې، د هغې بال بچو، ملکي او مشري لرله، قبرونو کې پراته دي. دغه رنګه د ژوندو سبا ورځ دا حال دی. ځان مخکې نه باید انسان په دې قبر کې ورداخل وشمېري چې نن زما پلار ورځي،
زما تره ورځي، زما نیکه ورځي، زما یار او زما دوست ورځي، سبا به دغه ځای ته زه ورځم، په دغه ځای کې به زه کېښودل کېږم. او دا ډېره سخته شپه ده په انسان باندې چې په انسان باندې په دې قبر کې راځي، ځکه د وحشت ځای دی. هلته انفرادیت دی، ځانلوالی دی، هلته تیري دي، هلته تنګي ده، هلته د انسان په ډډو کې او د انسان په دې ښایسته وجود کې چینجي کېږي. هلته فقط د انسان دپاره خلاصونکي د ده عمل دی او د ده ایمان دی او د ده د رب العالمین سره تعلق او رابطه ده. په بل هیڅ څیز باندې انسان په دغه ځای کې د خلاصېدو والا نه دی. الله سبحانه وتعالی د مرګ تذکره په قرآن کریم کې ډېره زیاته کړې ده. دا یوازې د دې لپاره چې انسانیت د مرګ نه مخکې ځانونه اصلاح کړي. انسانان د مرګ نه وړاندې د خپل رب سره خپلې معاملې پاکې کړي، او دا په دې خاطر باندې چې د ایمان والاو نه مرګ ګیر نه شي، د مرګ نه غافله نه شي، مرګ د هر وخت کې متوجه وي. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي کل نفس ذائقة الموت، هر یو ذی روح دا د مرګ سکون کې دی، د مرګ جام به یو ځل دا ځوان څکي، د مرګ جام به یو ځل دا پیغله څکي، د مرګ جام به یو ځل دې خولې ته نږدې کېږي، د دې نه هېڅوک مستثنا نه دی. الله سبحانه وتعالى فرمایي وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، یقینا پوره به درکړی شي ستاسې اجرونه د قیامت په ورځ باندې. ستاسو د نیکو اعمالو اجر عوض او بدله به پوره درکړی شي د قیامت په ورځ. که چېرته د دنیا کې د اجر او د ثواب کارونه کړي وو، که نه په دغې ورځ باندې به انسان ته بې جزا ورکړی شي، عذابونه او عقابونه به ورکړی شي کله چې انسان په دنیا کې بد اعمال کړي او د الله عز وجل نافرماني کړي. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. الله وایي څوک چې بچ کړی شه د اور نه په دغې ورځ باندې، اور ته الله دا بونته او داخل کړی شه جنت ته، نو دا سړی کامیاب دی. کامیاب هغه څوک دی چې الله جنت ته بوځي، د جهنم د اور نه بچي. نن موږ کامیاب هغه انسان ته وایو چې هغه مال او دولت وګټي، هغه ملکۍ او مشرۍ ته ورسېږي، هغه قصرونه او بنګلو کې ژوند تېر کړي، هغه د ښو موټرونو د ښه ګارډ او د ښو محافظینو تر څنګ وي. والله چې کامیابي دا نه ده. کامیابي دا ده چې الله رب العالمین بنده د اور نه بچ کړي او جنت ته فقط داخل کړي. الله عز وجل فرمایلی دي وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، وایي نه دی دا ژوند دنیوي مګر دا څکه د دوکې ده. دا انسانان په دوکه کې دې اچولي دي، د ژوند خلق دوکه کړي دي. د ده دا فکر دی چې همیشه به ځوان یم، د ده دا فکر دی چې همیشه به زما غنا او مالداري وي، همیشه به زه ژوندی یم، همیشه به خپلو شهواتو او خواهشاتو ته رسېږم، همیشه دپاره به زه خوشعیش یم. دا د انسان فکر خطا دی او دا غلط دی. انسان په انتقال کې دی، د دې دنیا نه روان دی او د الله رب العالمین مخې ته د هغې ودرېدل دي.